رب د سحر منځونه تر د نور راحتو پورې دا ذکر وکړه او په کم کور کې چې دا ذکر وشو هغه کور نه به غریبي او مسکیني د همیشه دپاره ختمه شي. هغه کور ته به مشکلات بیماري کله هم نه راځي. رزق به هغه کور ته د څلور واړو طرفونه راځي. د رزق تمام دروازې به درته رب العالمین کلو کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو خویندو، الله جل جلاله ډیر زیات نومونه دي، لیکن په دې نومونو کې الله جل شانه ډیر زیات رموز او اسرار ښودي دي، ډېر لوی برکات یې ښودي دي. کوم انسان چې د الله جل شانه یو نوم د یو حاجت دپاره وسیله وګرځوي، نو الله جل جلاله د هغې خلکو حاجتونه پوره کوي. دارنګې پاک دی هغه ځان چې په خپلو اسماو کې دوسه رموز او اسرار ایښودي دي چې هغې ته مخلوق په هره لمحه کې محتاج دی. او زموږ د ټولو نه غټه محتاجي د رزق ده. د رزق د لاسه ډېر خلک پریشانه دي. نن د الله جل جلاله یو نوم دی یا رزاق و وظیفه ده. دا به د سحر د منځونه پس او د نور راحتونه مخکې کې ډېره زیاته اسانه وظیفه ده، ازموده وظیفه ده. او دا وظیفه ما په خپله هم کړې ده. څو وخت سو چې زموږ د رزق انتهایي مشکلات و، لیکن دا وظیفه چې کله ما وکړله، یو څو ورځې مې وکړه، د هغې نه پس الحمدلله چې یو کال وشو، د کال نه زیات به وشو، روزي انتهایي پراخه ده. نو تاسو هم دا وظیفه بالکل کولی شئ او اسانه طریقې ده. په ظاهره به تاسو ته لږ شان مشکل ښکاري، څه دونه نه دي، خو یو ځای کې کښېنه او یا رزاق ذکر به کې ډېره زیاته انتهایي اسانه وظیفه ده. لیکن لومبي ځل باندې به تاسو ته مشکله ښکاري، بیا څه دونه مشکله نه ده. او د دې وظیفې تعداد او طریقې درته ښیم چې څنګه طریقې سره به کې. تعداد د دې 1010 کرته به وي روزانه، 1010 کرته. طریقې درته ښیم چې په څنګه طریقې سره به وي. لیکن د دې نه اول یو خبره ته کومه چې زموږ بعضې وروڼه داسې دي چې هغه د ټچ موبایل استعمال نه کوي، د یوټیوب استعمال نه کوي. نو هغه وروڼو ته رسول د ستاسو ذمهواري ده. ما خو د خپل طرف نه تاسو ته د دې چینل په ذریعې سره دا وظیفې در ورسولې. اوس هغه وروڼه چې هغوی د رزق پریشاني وي، د رزق هغه تنګسیا ډېره زیاته وي، نو اوس هغوی ته رسول د ستاسو ذمهواري ده. او تاسو کوشش کوئ چې دا ویډیو د خپلو ملګرو د هغوی چې کله ملګري ناست دي، نو هغوی ته دا ویډیو لګوئ چې هغوی ته نه هم پیدا اخلي. یا دا ویډیو تاسو په کور کې لګوئ، نو انشاءالله چې هغوی به تم پیدا اخلي. که نارینه دا وظیفه نه کوي، نو زنانه خو بالکل د دې وظایفو ډېر زیات شوقین وي، زنانه دا وظیفې کوي او یقینا چې دا وظایف ډېر انتهایي اثر کوي. لکه زموږ د کلي، زموږ د علاقې ډېر زیات ملګري دي، استادان دي وغیره. هغوی کله کله موږ سره میلاو شوي، بیا راته وایي د پلانکې وظیفه مې د پلانکې حاجت دپاره رانیولې وه، الله جل جلاله زما حاجت پوره کړلو. بل راته وي پلانکې وظیفه مې رانیولې وه، الله تعالی حاجت پوره کړ. بل وي وظیفې د اثر کې وغیره. نو ګوره اثر کوي وظیفې، خو کامله بروسته به زموږ په الله باندې وي. نو راځئ د خپل ټاپک نه چې زموږ او د ستاسو د رزق پریشاني وي او هغه خلک چې د هغوی روزي لنډه تنګه وي، یعنی کور ته آمدني لږه راځي او د کور خرچې انتهایي زیاتې وي، هر چا ته خپله ایسر وزي نه رسي. نن د یا رزاق وظیفه شروع وکړئ، په خپل کورونو کې د دې شروع وکړه. انشاءالله چې لږ ورځو کې دننه به تاسو وګورئ چې د الله جل جلاله رحمت به په جوش کې راشي او دغه کور ته به د څلورو واړو طرفونه روزي په شان د باران را روانه وي. او دغه کور ته به کم کور کې چې دا وظیفه کېږي، دغه کور ته به غریبي او مسکیني نه راځي. که غریبي او مسکیني د مخکې نه په دې کور کې موجود وي، نو د هغه به بالکل د دې کور نه وځي، پراخي به راشي. او کم کور کې چې دا وظیفه وشي، د یا رزاقو دا وظیفه هم په دې طریقې سره، دا کومه طریقه درته اوس ښیمه، نو که دا وظیفه په یو کور کې وشي، نو د هغه کور کې هغه کور ته بیماری نږدې نه راځي، مصیبتونه به نږدې نه راځي، پریشانۍ به نږدې نه راځي. البته که په یو کور کې د مخکې نه بیماری
مصیبتونه او پریشانۍ موجود وي د دې وظیفې په برکت سره به هغه بیمارۍ پریشانۍ او مصیبتونه خو هم د کور نه وځي. او که روزي دې پراخه نه نو د دې اصل مقصد خو روزي ده، نو که روزي دې پراخه نه نو انشاءالله روزي به هم پراخه شي. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېر اسانه طریقې ده. د ټولو اول د دې دپاره ضروري ده چې انسان 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوي. د ټولو اول شرط. دویم شرط والا دا دی چې کله هم تا ته وخت ملاویږي نو چې څونه د خوښې استغفار وایه، لکه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. څونه وخت درته ملاویږي هغه نه وایه. که په چاهې که په ورځ کې دغه د 10 ځله ویلو وخت درته میلاو شو نو بیا چې کوم دی 10 کرته وایه. او که د 10 کرته ویلو وخت درته نه میلاوېدو نو چې څونه دی وس وي نو هغه نه وایه استغفر الله استغفر الله. د هغې سرې 5 واړه وخته لمونځ به کوئ پابندۍ سره، او د سحر لمونځ به بالکل پابندۍ سره کوئ. نو چې کله هم د سحر لمونځو کې د سحر د لمونځ نه پس به تر د لمر راحتو پورې په یو ځای کې کښېنئ، د قبلې په طرف باندې مخ کړئ، او د ټولو اول به 11 کرته درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس به 1010 کرته یا رزاق وظیفه وکړئ. خو شروع به داسې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا رزاق یا رزاق یا رزاق. نو دا به 1010 کرته وکړئ، او بیا به 11 کرته درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس به لاړ شئ او د کور په 4 واړو ګوټونو کې به شوب کوئ، کوف یا شوب. خو چې کله هم شوب کوئ نو د کور په د ټولو اول به د کور په دهي ګوټ کې ودرېږي او شوب به وکړي، خو د ستا مخ به د قبلې طرف دی. بیا به لاړ شي هغه بل ګوټ کې به ودرېږي، شوب به وکړي، ستا مخ به د قبلې طرف دی. بیا هغه دغه رنګې په 4 واړو ګوټونو کې به شوب کوې، لیکن د ستا مخ به د قبلې طرف ته وي. ته دا عمل روزانه جاری ساته، داسې مه کوه چې یو هفته یې وکړې یا چېرته کې 2-3 ورځې وکړې او زما روزي خو پراخه نه شوه، کار مې ونه شو. نه دا عمل وکړه، چاهې که بیا وروسته یې پرېږدې، خو دا عمل به انشاءالله چې تر د همیشه دپاره جاري او ساري اثر کوي. او که یو انسان یې د همیشه دپاره کوي نو انشاءالله د همیشه دپاره به روزي پراخوي. هغه کور نه به غریبي مسکیني وځي، مرضونه افتونه مصیبتونه به دغه کور نه وځي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غوښتلی شي.